علیکم قدرمنو دوستانو، تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې یو ښځې په خپل غږ کې په خپلو خبرو کې دغه واقعه شریکه کړې ده چې هغه وایي چې ما سره به څنګه په خپل کور کې ټولو خلکو ناروا بدکاري کوله او خاوند به مې په ما باندې پیسې ګټلې. د هغې خبرې در سره شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو ویډیو یې هم راغلې ده، تاسو سره به مکمل تفصیل شریکوم. دغه ښځه وایي چې زه کله پیغله شوم نو موږ کره زموږ د نږدې ګاونډیانو یعنې موږ سره نږدې اوسېدل د هغوی رشته راغله. زما پلار هم خوښه وکړله ځکه چې هغوی ویل چې دغه ډېر ښه خلک دي، نو په دې وجه باندې ما هم ښه وګڼله چې په همدغه خاندان کې کینم او واده وکړم. دغه جینۍ وایي چې کله زما واده وشو نو د واده نه پس زما خاندان یعنې زما د مور پلار کور چې هغوی همغه ځای کې وو، خو زما د خاوند کورنۍ په بل ځای کې کور واخیستو او موږ هلته لاړو، شفټ شو. چې هلته وایي په ما باندې خاوند یوه میاشت هېڅ نه کول، یعنې ما ته به یې مینه راکوله، خو د یوې میاشتې یا د یوې نیمې میاشتې نه پس یې زه مجبوره کړم چې ناروا کارونه شروع کړم. خاوند به مې راته په کور ناست او زه به یې بهر لیږلم، زه به یې دوستانو ته هم پیش کولم، په ما باندې به یې پیسې ګټلې. کله به چې ما خپلې کورنۍ یعنې خپل خواخېسخر ته شکایت وکړو نو هغوی به هم په دې باندې هېڅ غوږ نه ګرولو. دا ښځه دا هم وایي چې کله به زما کورنۍ راغله، مور پلار به مې راغلل، نو زه به اکثر په کور کې نه وم ځکه چې زه به د کور نه بهر خپل خاوند لیږلم او خاوند به مې هم د کور نه بهر وتلو، نو مور پلار ته به یې دا بانه کېده چې هغوی چېرته په چکر تللي دي. خو بیا اخره کېده چې دغه مور پلار یې ګاونډیانو کره معلومات کړی دی او د معلومات نه پس معلومه شوې ده چې د دوی دغه بچی یعنې دغه لور یې ورته په غلط او ناروا کار راوړولې ده. د هغې نه پس دوی بیا پولیسو سره رپورټ درج کړی دی. د رپورټ درج کولو نه پس دغه دواړه ظالمان چې خواښې سخر او دغه خاوند یې پکې شامل و، دغه درې واړه کسان بیا پولیسو نیولي دي چې تفتیش ترې شروع دی. سخته سزا ورته ورکول پکار دی. قدرمنو، دا دردونکې واقعه په لاهور کې شوې ده. نن سبا د غربت د وجې خلک مجبور شوي دي چې داسې کارونه یې شروع کړي دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو په حال باندې